مونږ دا اداره د کوم مقصد لپاره جوړ کړې ده یا دا کوم موومېنټ چې مونږ چلو د کوم مقصد لپاره جوړو نو لومبې خپل مقصد واضح کول پکار دي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ښه به یې. زه د رشید احمد مروت صاحب چیرمن د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې نن هغې ما سره په کال باندې تفصیلي ډسکشن وکړو چې زه د مروت ریفارمیټیو موومېنټ دپاره یو لانګ ټرم ویژن جوړوم. دا ویژن به څنګه جوړېږي او د دې لپاره به بیا سټریټیجیز موږ څنګه ډیوایس کوو. نو هغوی بیا دا هم وویل چې یاره کو په دې باندې تاسو یو ویډیو ریکارډ کړئ، زه به خپل ملګرو سره شریک کړم چې هغوی هم ما سره آن بورډ شي. او هغوی بیا دا هم وویل چې فرض که تاسو ویډیو ریکارډ کړئ او دا ویژن او سټریټیجیز باندې یو کمپریهنسیو ډسکشن وکړئ نو زه به خپل بورډ ممبر سره شریک کړم. کېدای شي موږ د خپل بورډ ممبرز دپاره یو ټریننګ وکړو چې موږ به د مروت ریفارمیټیو موومېنټ دپاره لانګ ټرم ویژن څنګه جوړو او دغه ویژن به څنګه اچیو کوو. نو خوږو کتونکو د ټول نه اوله خبره دا ده که هغه فرد دی او که هغه یو اداره یا یو اسوسییشن دی، لومبې هغې له دا پکار ده چې موږ دا اداره د کوم مقصد دپاره جوړه کړې ده یا دا کوم موومېنټ چې موږ چلو د کوم مقصد دپاره جوړو نو لومبې خپل مقصد واضح کول پکار دی. دویم د هغه مقصد لاندې یو لانګ ټرم ویژن جوړول پکار دی. او دریم د هغه ویژن د حاصلولو دپاره مختلف سټریټیجیز ډیوایس کول پکار دی. او په هغه سټریټیجیز کې بیا د هر چا چې کومه ریسپانسیبلیټیز وي نو د هغې ټو ډوز لیست پکار دی چې موږ به اینولی کم کارونه کوو، بای اینولی به کم کارونه کوو، منتلی به کم کارونه کوو. نو ویژن ولې ضروري دی یو ادارې دپاره؟ تاسو ته به زه دوه مثاله درکړم. د کومې ادارې چې لانګ ټرم ویژن نه وي نو د هغې فایده هم ډیره شارټ ټرم وي او ډیره وقتي فایده وي. نو ځکه د یو ادارې دپاره لانګ ټرم ویژن پکار دی. او د لانګ ټرم ویژن فایده دا ده چې دغه ادارې سره چې کوم خلک کار کوي نو هغې به هم ویژنري وي او هغې به موټیویټډ وي. تاسو به زه یو مثال درکړم. 1918 کې هیبري یونیورسټي جوړه شوې وه چې د هغې فاونډر ممبر وو آینسټاین او سیګمنټ فرایډ. نو د هغې دا یو ویژن جوړ کړی و چې یاره موږ به ګریټر اسرائیل جوړو. تاسو نن وګورئ نن په مخ د ځمکه باندې اسرائیل ملک شته او که نه پوره 30 کاله پس د دغې یونیورسټۍ د جوړولو نه وروستو هغوی خپل وطن جوړ کړ. نو ما رشید احمد مروت صاحب سره دا خبره وکړه چې یو یونیورسټي یو وطن جوړولی شي نو ولې نه چې مروت ریفارمیټیو موومېنټ په داسې ډګر باندې روان شي چې دوی د مروتو علاقه یو ماډل وګرځوي د نورو قومونو دپاره او د نورو علاقو دپاره. بالکل ممکنه ده. یو دویم مثال به زه تاسو ته درکړم. مولانا الیاس رحمت الله علیه په 1926 کې د تبلیغ کار شروع کړی و او په هندوستان کې د یو وړوکې علاقې نه شروع کړی و. نن چې تاسو وګورئ تقریبا 15 کاله تیر شو نو نن په مخ د ځمکه به داسې یو ملک او وطن نه وي چې هلته به تبلیغي جماعت والا تللی نه وي او هلته به تبلیغ کار نه کیږي. نو د دې نه دا ثابته شوه چې هیبري یونیورسټي وطن جوړولی شي. او مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کوم تحریک شروع کړی و د دین هغه په غون دنیا کې خورېدی شي نو مروت قومي موومېنټ ولې نشي خورېدی؟ بالکل خورېدی شي. خو د هغې دپاره یو لانګ ټرم ویژن پکار دی او د هغې په بیک باندې یو کلیر او واضحه او ټیک مقصد پکار دی. اوس راځو په ویژن باندې ډسکشن کوو. مونږه نارملی پرسنل ویژن جوړو، د یو انډیویجوال د فیملی ویژن جوړو او دریم نمبر د ارګنایزیشن ویژن جوړو. اوس تاسو د مروت ریفارمیټیو موومېنټ چې کوم ویژن دی نو هغه پکار دی چې لانګ ټرم ویژن وي. مثلا د 50 کالو ویژن پکار دی. اوس دغه 50 کالو ویژن چې کله جوړ شي نو دا مونږ بیا ډیوایډ کوو په 25 ساله ویژن کې، په 10 ساله ویژن کې، په 5 ساله ویژن کې، یو کال په ویژن کې او بیا هغه یو کال ویژن به په 6 میاشتو کې ډیوایډ کوو او په یو میاشت کې او په 4 هفتو کې او په دې هفته کې مونږ کم کار کوو. نو چې د مروت ریفارمیټیو موومېنټ دغه 50 ساله ویژن جوړوي نو دا هفته او دا ورځ به مونږ په اسانۍ سره ډیسایډ کولی شو چې څنګه به تیروو. که چېرې ستاسو د ممبر دا هفته، دا میاشت او دا کال او دا 15 کالونه
د خپل ویژن مطابق تیریږي نو هغه ورځ به لرې نه وي روان 50 سال کې به مروت علاقه د نورو علاقو دپاره ماډل وګرځېږي او دا به د نورو علاقو کې د ایجوکیشن او په نورو شعبو کې په اسانۍ سره خدمت کولی شي. اوس دویمه خبره دا ده چې دغه لانګ ټرم ویژن حاصلولو دپاره مونږ مختلف سټریټیجیز ډیوایز کوو چې یاره کوم سټریټیجیز داسې پکار دي چې مونږ دغه ویژن په اسانۍ سره حاصل کو او د هغې سټریټیجیز نه وروستو بیا مونږ په هغې باندې دا ډسکشن کوو چې د دغې ویژن امپیکټ به د دغې په ممبرز باندې څه وي، په کمیونټي باندې به څه وي او په اوورال ګلوب باندې به څه وي، نو په هغې باندې ډسکشن کیږي. اوس دا ویژن چې مونږ کوم جوړو نو د دې په 5 ډایمنشنز باندې مونږ ډسکشن کوو. لومبۍ خبره دا ده چې په دغه مروت ریفارمیټیو موومنټ کې چې کوم کسان کار کوي یا کوم خلکو ته به فایده رسي د هغې انټلیکچوال ډیولپمنټ پلان جوړول دي چې انټلیکچولی دا خلک ډیولپ شي، یعنی هغې سره علم راشي، هنر ورسره راشي او پوهه ورسره راشي. دویم د دغې خلکو سپریچوال ډیولپمنټ پلان جوړول دي، کو هغه د مروت ریفارمیټیو موومنټ ممبرز دي او کو بینیفیشري دي چاته چې فایده رسیږي نو د هغې سپریچوال ډیولپمنټ پلان جوړول دي. سپریچوال ډیولپمنټ پلان کې مختصر موږ دا خبره کوو چې هغوی مونځ، روژه، حج، زکات سره سره نیکان خلک هم جوړ شي، د زړه نه بغض، کینه، حسد، نفرت هم لرې شي او د نورو خیرخوا هم جوړ شي. نو دغې ته موږ وایو سپریچوال ډیولپمنټ پلان او دې دپاره موږ پوره فریم ورک جوړو. په 3 نمبر باندې فاینانشل ډیولپمنټ پلان، یعنې اقتصادي طور باندې چې ستاسو مروت ریفارمیټیو موومنټ د دې به څنګه فنډ ریزینګ به څنګه کیږي. دویم دا به فاینانشلي څنګه ډیولپ کیږي. دریم د دې ممبرز به فاینانشلي څنګه ډیولپ کیږي او څلورم د دې بینیفیشري به څنګه فاینانشلي ډیولپ کیږي چې هغوی پیسو لحاظ سره اسوده حاله شي، نو هله به هغوی د نور خلکو خدمت کولی شي. او کله کله د انسان په ذهن کې دا خبره راشي چې مړ به پیسو باندې څه کوې، نو کله چې پیسه د نورو خلکو د خیرخواهۍ دپاره وي نو دا ډېر ښه څیز دی. ځکه خو رحمان بابا ویلي دي چې ښه ده دا دنیا چې توهه وي د عقبا، او بل ځای کې وایي چې هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم د دلبرو صدقې لره یې غواړم. مروت ریفارمیټیو موومنټ چې کوم فنډ ریزینګ کوي دا ځان دپاره نه کوي، دا د خلکو د فایدې دپاره کوي. نو ځکه زه وایم چې فاینانشل ډیولپمنټ پلان هم د هغې دپاره پکار دی. او په 4 نمبر باندې فزیکل ډیولپمنټ پلان پکار دی. د مروت ریفارمیټیو موومنټ چې څونه ممبرز دي پکار چې هغې فزیکلي ډیولپ وي. دغه شانتې چې دې کې څونه کار کوونکي دي چې هغې فزیکلي ډیولپ وي او دغه شانتې چې څونه بینیفیشري وي چې هغې هم د فزیکل ډیولپمنټ پلان جوړ کړي شي او هغوی هم جسماني طور باندې د مرضونو نه، آفتونو نه په امن و امان کې وي. نو 4 نمبر باندې به مونږ فزیکل ډیولپمنټ پلان جوړو. او په 5 نمبر باندې سوشل ډیولپمنٹ پلان. سوشل ډیولپمنٹ پلان مونږ دا وایو چې دغه انسان خپل ځان له څونه ټایم ورکوي. استاسو ایگزیکټیو باډي ممبرز دي، جرنل باډي ممبرز دي یا عام بینیفیشري دي، نو دې ځان له څونه ټایم ورکوي. دویم د خپل فیملی له څونه ټایم ورکوي، رشته دارو له څونه ټایم ورکوي او دې نه علاوه د خیر ښېګڼې په کارونو کې دې څونه ټایم ورکوي. د ټولو دپاره به سوشل ډیولپمنټ پلان جوړېږي. اکثر زموږ المیه دا وي بعض د ویژنري خلکو چې هغه د نورو په خدمت کې خو لګېدلي وي، خپل ځان ته ایر وي، خپل فیملی ته ایر وي او خپل خاندان ته ایر وي. نو کیدی شي کله کله انسان د نورو خلکو خدمت وکړي خو خدای پاک به د خپل نفس چې د حق نه دی ادا کړی یا د فیملی او د رشته دارو حق نه ادا کړی، کیدی شي په دې راونیسي. نو په دې سوشل ډیولپمنټ پلان کې مونږ دا وایو چې تاسو به ځان له څونه ټایم تاسو به ځان له څونه ټایم او څنګه ورکوئ، خپل فیملی له به ټایم څنګه ورکوئ او دې نه وروستو د نورو خلکو په خدمت کې به تاسو ټایم څنګه استعمالوئ. نو په دې ټولو څیزونو باندې به انشاءالله العظیم په دې ټریننګ کې مونږ ډسکشن کوو. خو چېرې تاسو غواړئ چې د ویژن په باره کې تاسو نور ویډیوز وګورئ نو تاسو په دې واتس اپ باندې هم موږ سره رابطه کولی شئ او دې نه علاوه فایند یور پیشن پښتو یوټیوب باندې زمونږ د ویژن متعلق ډیر ویډیوز پرتی دي، په هغه هم کتلی شئ. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.